فاطمه جعفري چې د ټیک ټاک سټار ده په ټیک ټاک باندې ډیره زیاته مشهوره ده چې اوس یې غلطه ویډیو راغلی ده. نو د فاطمه جعفري باره کې د لټول معلومات درکوم چې دا څوک ده او دغه غلطه ویډیو څنګه خپره شو په سوشل میډیا باندې. نو ټول معلومات هم د ستاسو لپاره راټول کړي دي او که دغه ویډیو کتل غواړئ تر اخره پاتې شئ. دغه ویډیو در سره هم شریکوو. دوستانو فاطمه جعفري چې یو ټیک ټاکره ده، مشهوره ټیک ټاکره ده، په سوشل میډیا باندې ډیر زیات اکټیو وي او ډیره ښکلې جینۍ هم ده. فاطمه جعفري چې واده هم کړی دی او چې دغه واده تر ډیرې مودې ونه چلیدلو، نو اوس ولله خاوند طلاق ورکړلو. د خاوند د طلاق نه بعد د فاطمه جعفري دغه غلطه ویډیو په سوشل میډیا باندې خپره شوله. دوستانو داسې ډېرې جینکۍ شته چې د خپل مشهورتیا دپاره دغه غلط کار وکړي او ویډیوګانې خپله په سوشل میډیا باندې خپرې کړي چې زمونږ فالوورز کم نشي، مونږه ښکته را نشو. نو تر اوسه پورې دغه جینۍ د خپلې ویډیو باره کې څه حقیقت نه دی ښکاره کړی چې آیا دغه ویډیو زما ده یا د بل چا ده. خو دغه ویډیو ډېر زیات ډیمانډ دی، ډېر زیات خلک یې خوښوي او یو بل ته لیږي را لیږي. زموږ نه هم ملګرو غوښتنه کړې وه چې دغه ویډیو موږ سره شریکه کړه. نو دغه ویډیو هم چې ستاسو لپاره را پیدا کړله چې دغه ویډیو تاسو وګورئ او د حقیقت نه خبر شئ. د سوشل میډیا چې څومره هم جینکۍ دي، نو د هغې کې ډېرې جینکۍ داسې شته چې دغه غلطې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرې شولې. که هغه جینکو د پیسو دپاره دغه کار کړی وي یا ترې خپل یارانو په چوپ کې پټې دغه ویډیوګانې جوړې کړې وي، خو دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي. نو دغه چې فاطمه جعفري دغه غلطه ویډیو راغلې وه چې زمونږ په پیج کې پرته ده، تاسو هلته دغه ویډیو کتلی شئ او بیا تاسو خپله ووایئ چې دا فاطمه جعفري دی یا بل څوک ده. خو تر اوسه پورې فاطمه جعفري دغه ویډیو باره کې څه حقیقت نه دی ښکاره کړی او څه یې نه دي ویلي. نو دغه معلوماتو چې ستاسو لپاره موږ یې راټولوو او تاسو یې دلته ږدو. که دغه ویډیوګانې تاسو خوښېږي نو ویډیو ضرور لایک کړئ او که چینل ته کوم کسان نوي راغلي چینل دې سبسکرایب کړئ چې معلوماتو نه وخت په وخت خبرېږي.